ګلونو په ګډیو مې ګډۍ نور دلې خپل هېواد مې راغولی خپل هېواد مې راغولی خپل هېواد مې دک سیندونه د اوبو راته روان دي خو ډاګونه م د اوبو د کمې وران دي وجه دا ده چې کوښښ او کمال نشته د ملت په دې خبرو څه خیال نشته د ملي ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په دې امید یو چې سره روغ به یې وئ ملنګ سلیم د کونړ ولایت نه د خلک څه غواړي په خپرونه کې ستاسې هرکلی کوي قدرمنو کتونکو د ملنګ جان په بیت باندې مې په خپله خپرونه پیل وکړه چې د هغه د زړه ارمان الله پوره کړي امید او ارزوم ده چې د کونړ ولایت دغه خپرونه راسره تر پایه وګورئ او ملتیا مې وکړئ د وټپور ولسوالۍ اړوند دغه د برېښنا بانچې د یادې سیمې سربیری د کونړ ولایت مرکز اسداباد او خواو شا سیمو لپاره د برېښنایي اسانتیاوو د برابرولو سربیره د 2 متره مکعب اوبو په 1 ثانیه کې د پورته کولو لپاره ډیزاین او جوړ شوی دی چې یوه اندازه اوبه د ماڼوګي د برېښنا کوټ د برېښنا د تولید په موخه په کار وړل کیږي او پاتې د پارچه اوبو لپاره د WFP نړیوالې مؤسسې د FM څانګې د څار اداره د شپول مؤسسه او د کونړ ولایتي ادارې په ګډو هڅو د ولس په غوښتنه ډیزاین او د سروې چارې بشپړې شوې یاد نهر د کرمول د ساحې څخه رافیل چې په دربر کې به د کرم غونډۍ لودم کلی ترې کلی بره قمچۍ او کوزه قمچۍ ځمکې خړوب کړي چې 6 کیلومتره اوږدوالی او 1.50 سانتي متره سور او 8 سانتي جګوالی لري چې څه د پاسه د 10,000 جریبه ځمکې د خړوبولو ظرفیت لري د یادو کلو اوسیدونکو به یوازې خپل ځمکې د الهي رحمت یعنی د باران په تمه به یې پکې کرهنه کوله او دغه لښتي د خوړ د اوبو لپاره جوړ کړي دي چې وخت نا وخت به دهقانانو د خپلو ځمکو د خړوب لپاره کارول چې اوس مهال په دغه نهر کې 291 کارګران کار کوي چې د 9 میاشتو په موده کې به د 450 میلیونو افغانیو په لګښت به یاده پروژه ګټې اخیستنې ته وړاندې شي دا چې خلکو ته د کور دننه د کار موقع پیدا شوي او څومره خلک په دغه چاره خوښ دي څو تنو ملي راډیو ټلویزیون ته داسې وویل رفیع الله ولد امان الله د ډاګ کرمول اوسیدونکی او الحمدلله موږ د ټولې پروژې نه خوشحاله یو سهولت د دې پروژې په راتګ سره راغلی دی دلته داسې خلکو بېروزګار او کار نه و او د دې پروژې په راتګ سره ډېر خلکو ته سهولت راغلی دی او الحمدلله د دې پروژې موږ ډېر خوشحاله یو الله دې وکړي چې کونړ ته داسې نورې پروژې هم راشي او د مشرانو او د ټول نه زموږ دا درخواست دی چې د راتلونکو خلکو ته هم داسې د کار زمینه برابره کړي ګل حبیب یم یا دې نه مخکې مې دا دهقاني کوله او سیده چې داسې پروژه کله نه راغلې ځکه دې کې ژر نفره کار کوي او ډېر مخلوق دی دې کې مطلب دی چې نفقه وړي خپل کور ته او داسې کله نه ده راغلې 100 روپۍ د ورځ درکوي مزدوري یاره دغه 10,000 افغانۍ یو ځل راکړي دي مطلب دا دی چې دغه 3,000 روپۍ بل ځل راکړي څومره وخت کار دی کړی یاره دا هم درېیمه میاشت روانه ده دا درېیمه میاشت امید شته چې بل معاش هم درکړي انشاءالله راکوي بیا بالکل صحیح څومره خوښې په دې باندې څومره هغه ستونزې چې اوس مهال ورسره خلک لاس او ګریوان دي د دغه نهر په تېرېدو به څومره ځمکې ویشي او څومره ورته د سیمې خلک خوشحاله وي دغه پروژې ته یاره داسې مطلب دا چې دا ډېرې ډېره ځمکه ویښېږي ځکه قمچۍ ده مطلب لودم دی مطلب دا چې بس دا نور کلي دي دا د کرمل خوا نو دا سیده چې ډېر کلي دي سره آبادېږي او کورونه دي دلته مطلب دا چې مالونه دي دا ټول مطلب دا چې دغه به کوي استفاده به کوي نوم دې راته واخله رحم الله صاحب دا چاره روانه ده څومره په دغه کار باندې تاسې خوښې وئ الحمدلله وروره ډېر خوشحاله یم دلته ډېر کسان بیچارهګان چې هیڅ کاروبار شی نه لري دلته په کار دي
او ښه ښایسته کار روان دی، ښه اصولي روان دی وروره، کوم دغه پکې نشته مشکل انشاءالله. څومره کلی خلک به په دغه چاره باندې چې ترسره شي څومره سهولتونه به ولس ته برابر شي، څومره ځمکې به خړوب کړي؟ ډېره ځمکه ده وروره، کته دونې ځمکه پرته ده او دا دونه مخلوق چې تاسو وینئ دا 800 کسان دي، دا په کار دي او زمینه برابره ده انشاءالله او ښه منظم روان دي. او کوم مساله چې کومه لګېږي وروره نو دا داسې مساله مو په دې کونړ کې یوه پروژه کې نه ده لیدلې. ښه ښایسته مساله لګېږي، ښه ښایسته تیږه لګېږي، انجینران ولاړي، منشیان ولاړې، غیر قانوني هېڅ یو کار نه کېږي. کله هم څوک د نظارت په شکل باندې راځي او پام پوښتنه کوي خیر خبره مه اخلي؟ ټوله ورځ راځي وروره، دا انجینران شکر دی او منشیان یو ښه ډېري. خلک څه غواړي د خپرونې خوږو او قدرمنو کتونکو د راډیو محترم مینوالو د کونړ په ولایت کې او په دغه ولایت کې دا کانال چې جوړیږي څومره خلک دلته مصروف په کار دي، دا اوس چې کوم کاریګر دلته په چارو مصروف دي د ده نظر اخلي چې په دغه چاره باندې دی څومره راضي دي او خوښ دي. نوم دې راته واخله وروره. نعمان حکیم. نعمان حکیم، نوم خو دې ماشاءالله ډېر ښکلی دی. حکیم صاحب دا راته وایي چې اوس مهال دلته تاسې مصروف په دغه برخه کې وایي په کور دننه دلته د کار موقع برابره شوې، څومره په دغه کار باندې تاسې خوشحاله وئ؟ موږ په ډېر خوشحاله وو انجینر صاحب. او کاروبار نه و، دا بېروزګاره ناست وو، بس اوس دا کاروبار دی قلارې پکې مصروف یو لګې وو. دلته پخوا به دا د غونډو خبره وه، په کلو باندې به خلک راغونډول، اوس هماغه څه هم دی که نه؟ هر څوک چې راشي دلته په کار کې اچي؟ نه دا د کار معلوم کسان دي، هماغه کسان راځي دلته. نه کار خو معلوم کسانی، خو دلته دا د کار موقع تا ویلې چې د کار موقع موږ ته برابر. ډېر خلک چې بېکاره دي کار کوي خو د کار موقع ورته نشته. کم خلک په دې کې اخلي؟ د دې سیمې خلک اخلي که د بل ځای نه راشي دام پکې اخلي؟ ستاسې سره داسې خلک شته؟ سیمې خلک مالي او بل ځای نه غریب غروبه پې راشي یو نیم هغه مصروف کېږي، یعنې مصروف په کار باندې. څومره خوشحاله وي په دغه کار باندې؟ موږ ډېر خوشحاله وو انجینر صاحب. په آینده کې به هم څه غوښتنه څه وشي؟ یاره به چې تاسې د لاسه څه مرسته موږ سره کېږي زموږ همدغه قبوله ده چې یاره وشي. قدرمنو کتونکو، یو بل ورور چې د کاریګر دی او که استاد دی ځان به راوښیي. نوم دې راته واخله. نوم مې رحمت ګل. رحمت ګل صاحب څومره خوښي په دغه کار باندې؟ ډېر رضایي دي انشاءالله. زموږ د وطن آبادي ده، بل په ملک ښایسته کېږي. موږ WP نه ډېر رضایي چې دلته داسې پروژې راوړي، داسې ښایسته ښایسته کارونه کوي. نور نړیوال موسساتو نه هم څه غوښتنه ده؟ نور نه هم زموږ دا غوښتنه ده چې سړک یې ولې داسې کانالونه جوړ شي او افغانانو ته پکې د کار زمینه برابره شي، ټول مخلوق پکې په روزګار شي. دې نه موږ ډېر راضي. هغه خلک چې د دې نه وړاندې پروژې پلي کولې یوازې تیږه او شګې مګې به ولګېدلې، خو د کار د ختم نه به مخکې کار تللی و. اوس خو دغه چاره نه ده ترسره شوې، اوس سیمنټ پکې اچوي که څنګه؟ زموږ مساله ډېره ښایسته مساله ده، ښه کیفیت لري او انشاءالله چې کار هم ښه مضبوط دی. تیږه هم ښه ښایسته تیږه د کلي ملکانان د انجینران ټول ګرځي چې کومه خرابه تیږه یا شاته ګزارو یا تې درې کوو ختموي، یعنې خلک یې نظارت کوي. ډېره ښایسته دی، ښایسته کار روان دی. ما نوم امدادالله. امدادالله د کوم ځای؟ وټاپور ولسوالۍ کې مقام د کلي. څومره خوشحاله په دغه پروژه باندې؟ دغسې پروژې د دې نه وړاندې په کونړ کې ډېرې کمرنګې دي چې پلي شوي دي، د دې په پلي کېدو باندې څومره خوښې وي؟ 100% به خوښ یو، ډېر به خوښ یو او باقي نور هم غواړو چې همدغسې پروژې راشي. د دې پروژې په پلي کېدو سره خلکو ته څومره اسانتیاوې جوړ شي؟ خلکو ته ډېرې اسانتیاوې جوړېږي. په لسګونو کلي، په زرګونو جریبه ځمکه، نباتات، حیوانات ټولو ته پیدا حاصلېږي. نړیوالو نه به دې څه غوښتنه چې په افغانستان کې بل خصوص په کونړ کې دغه ډول پروژو ته موقع برابره ده؟ الحمدلله اوس جنګ جګړه نشته دی، امن دی او امنیت راغلی، ټول خلک پوره کولی شي په ډاډه زړه باندې د کور نه ووځي او خپله چاره ترسره کړي. دنیاوال نه به څه غوښتنه د نړیوال نه مې غوښتنه دغه ده چې دغسې پروژې نور هم دلته راشي. الحمدلله امنیت 100% کې تامین دی. بیا هم دې غوښتنه کوو، موږ یې همکار یو، مشران هم شته دی، موږ سره 100% کې همکار یو. د یادې پروژې په تطبیق کې ولسي مشران څومره ونډه لري او د مشکل په اوارۍ کې څومره هلې ځلې کوي؟ یو تن قومي مشر
داسې وویل. دلته زمونږ خلک هم انشاءالله اوس قانع شوي دي، تعلیمونه یې وکړو، تعلیم یافته دي، د هغوی خپلې ګټې سنجوي، نو د پخوا په شان مشکلات ستونزې نشته دی. الحمدلله د هر چا په ځای چې راځي هغه خلک خوشحاله دي چې د دې اوبو نه موږ هم برخمن کېږو، موږ هم ترې پیدا اخلو. کومه وړې ستونزې چې هغه دلته موږ هم دغه د شورا د لارې نه حل کوو، او که کومه بعضې موضوع داسې غټه شي نو موږ سره په د ولسوالۍ سره د اسلامي امارت سره په تماس کې یو، هغوی موږ سره په دې موضوع کې کاملا هغه همکار دي، او انشاءالله تر اوسه پورې په دې کانال کې داسې کومه ستونزه نه پیدا شوې چې هغه د ولسوالۍ ته وځي یا د نور چارواکو ته وځي. همدغه شورا د همدغه کلیوال خلک دي، د همدې کلیوال نه شورا جوړه ده چې دغه ستونزې انشاءالله موږ خپله حل کړي دي، او خلک هم په دې قانع کړي دي چې دا زموږ یو ابدي خیر دی، زموږ د آینده نسلونو خیر دی. نو انشاءالله په دې کې خلک دې ته تیار دي چې زما کور دې وران شي، زما آبادي دې ورانه شي، خو چې دا کانال تیر شي او موږ د دې نه برخمن شو. دلته کاریګر شته دی، خو دلته د کلو هغه ونډې معلومي. دلته ستاسې کاریګر په څه شکل باندې نیسي؟ څومره وخت پکې کار کوي، څنګه چلوي؟ نه دا داسې ده، موږ دغه د 9 میاشتنی پروګرام دی، هم د دې دپاره خلک بایومټریک شوي دي. څوک چې بایومټریک شوي دي همدا خلک تر اخره پورې کار کوي. هغه خلک چې کاریګر چې په دې نږدې کلي کې وو هغه موږ د دوی نه نیولي، او د بار نه چې راغلي دي واقعا مستحق دي، غریب دي او کاریګر دي. نو هغه خلک موږ د مختلفو کلو نه، حتی دا د ولسوالۍ د ډېرو اطرافو نه، د سفري نه، د کیماګام نه، د وټپور نه، د نورو ساحو نه چې دلته کاریګر راغلي دي، موږ دلته صرف کې نیولي دي، کار کوي، هېڅ تابعیض پکې نشته دی. هغه څوک چې مستحق دی واقعا خلک د کار ضرورت لري او د یو ډوډۍ د مړۍ د پیدا کولو ضرورت لري، خلک موږ په دې کې نیولي، هېڅ تابعیض پکې نشته دی. خلک څه غواړي د خپرونې خوږو او قدرمنو مینوالو دا چې په کونړ ولایت کې د وټپور په ولسوالۍ کې د WFP نړیوالې مؤسسې له لوري داسې یوه پروژه تطبیق کېږي چې په مټ به یې زموږ ګڼې سیمې د اوبو، پاکو اوبو البته دی برخمن شي. دا چې څومره کیلومتره به د دې مساحتي او په کوم دود باندې به دا ترسره کېږي، د دغه مؤسسې یو تن انجینر خاموش مې په خوا کې دی، او د ده نه پوښتو چې په کونړ کې دغه پروژه چې اوس مهال دا د تطبیق په حال کې ده او مالی همکاري ورسره WFP کوي، څومره خلکو ته به د دې نه خیر ورسېږي، او څومره ځمکې به دا خړوب کړي، او څومره کلي به دا د خپل اثر د لاندې راولي. انجینر صاحب دا راته ووایي چې الحمدلله په کونړ کې دغه د بیا رغونې په ډګر کې ډېرې چارې ترسره کېږي، خو دې ته ورته پروژه لا د دې وړاندې نه ده ترسره شوې. دا پروژه چې دا تقریبا 19 کلي د دې کانال چې دی د دې مسیر لاندې دي، تقریبا 11,000 جریبه ځمکه د دې نه خړوبېږي، او دا دې پروژې مالي ملاتړ WFP کوي، او تخنیکي چارې شپول مؤسسات چې دا تخنیکي او تطبیق کوونکي دغه شپول کوي. نو د دې نه ډېرې ځمکې چې هغې کې تر اوسه پورې کم کشت کار نه کېده، انشاءالله د نن نه اخوا د دې کانال په رسېدو سره به دغه ټولې ځمکې خړوبې شي. دا خلک به انشاءالله په خپله دومره دغه پیدا کړي چې بل طرف ته به ضرورت نه وي چې د بل طرف نه مثال بوس راوړي او غنم راوړي، غله دانه راوړي. انشاءالله دا منطقه به ډېره آباده شي، او موږ نور هم د مؤسساتو نه غوښتنه کوو چې داسې کارونه وشي په ساحاتو کې چې آینده کې خلکو ته فایده ورسوي. د مؤسسې دپاره یا د پروژې د تطبیق یو ډیزاین ورته کوي، او په هغې کې هغه وخت مشخص کوي. د دې پروژې دپاره څومره وخت تاسې مشخص کړی دی او څومره وخت کې به ورسیږي؟ زمونږ د دې پروژې 9 میاشتې کاري موده ده، او موږ انشاءالله د ډیزاین او ډرایوینګونو مطابق کار پلان کړی دی، سکیجول مطابق روان یو. انشاءالله کوشش کوو چې په دې 9 میاشتو کې دا پروژه سرته ورسوو، یعنې وبرسیږي انشاءالله کوشش کوو، او د ولس را سره ملاتړي دي، همکاران دي را سره، هڅه کوو چې انشاءالله دا کار ورسوو. کله ناکله به داسې ولسونو کې یو شی پیدا کېده چې دا زما په ساحه کې تېرېږي او د دې پیسې راکړه، تاسو ته خو به اوسه پورې دا ستونزه نه پیدا شوې؟ نه انشاءالله اوس دا خلک داسې دي چې انشاءالله خیران دي، تعلیم یافته دي. نو اکثره خلک کوم ځای کې چې موږ ته ستونزه پیدا کېږي، مخکې نه قومي مشران کینی او هغه ستونزه موږ ته واري، او انشاءالله موږ مخکې ځو. ولسوال صاحب نه ډېره مننه کوو، زموږ د وټپور ولسوال حتما په هفته کې په 2م هفته کې یو چکر راځي، د خلکو ته شاباسي ورکوي، خوشحاله دی، او انشاءالله خلکو یې ښه ډاډ او اطمینان ورکړی چې هېڅ قسمه ستونزه به تاسو ته نه وي، او د امنیت په باره کې خپل کار کوئ.
د وټپور ولسوالۍ ولسوال عبدالجلال بهادر بیا د یادې پروژې په تطبیق زیات خوښ دی. بهادر وایي د تیرو کلونو په اوږدو کې د وټپور په ولسوالۍ کې هیڅ ډول د بیا رغونې په برخه کې کار نه دی شوی. خوښ په دې یم چې د کار د موقع د پیدا کېدو ترڅنګ داسې یوه پروژه په یاده ولسوالۍ کې پلي کېږي چې پر مټ به یې د ګڼو کلو زرګونه جریبه ځمکې خړوب شي چې له مخې به یې ګڼې اقتصادي ستونزې راکمې شي. دا 12 کلي دي او د دې ولې د کانال نه لاندې وځي. دا ساحې د کرمول نه نیولې ډېره ځمکه په لودام کې ته خړوب کېږي او یې کېږي، خو د دې یو په لسه بیا په قمچۍ کې ته لاندې وځي او د دې نه انشاءالله ډېره دنیا او یې کېږي او خړوب کېږي او آبادي به ورسره راشي انشاءالله. دې نه به انسانانو ته خیر رسیږي، چارپایانو ته به ترې رسیږي، د عمل به ګلي ګلزار شي. تر اوسه خو داسې وه چې شړه وه، اوبه یې نه لرلې او ډاګونه دي. انشاءالله دې سره به ډېره آبادي راشي او د لوپي نه او د شپول موسسې نه زموږ ډېره مننه ده چې موږ سره دغسې کومکونه نور وکړي، امداد را سره وکړي. دا په وټپور کې نه چې په ټول کونړ کې اولنۍ پروژه ده، موږ دې نه ډېره مننه کوو او چې په ټولو انقلاب پې تېر شه، د 40 کاله مخکنی د روسانو انقلاب، په هغې نه وروسته د امریکنانو انقلاب پې تېر شه، نو کونړ ډېر روان دی. هېڅ قسمه په کونړ کې چې څومره اوبه دي او سیندونه دي، خو دومره خیر ته ولسون ته نه دی رسېدلی. نو موږ د موسسو نه غوښتنه کوو چې موږ سره داسې کومک نور وکړي او ولسوالۍ په ولسوالۍ، کلي په کلي باندې مقصده د اوبو خیږي کلو ته او دا کلي به د ځمکې پې خړوب شي او مسلمانانو ته خیر ورسیږي. د ملي رادیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او د رادیو محترمو مینوالو، تر هغه چې یو ځل بیا ستاسې په درانه خدمت کې د یوې بلې خپرونې سره حاضرېږو، درنه اجازه غواړو. پاک الله مومل، د الله فامان.